السلام علیکم. زه هوپیتک ډاکټر یم. کوم نارینه او زنانو ته ینګ هلکانو ته یا مشرانو ته تکاوټ مسلې وي، جسماني کمزوري وي، ورته ستړي کېږي، اعصابي کمزوري وي، ورته هر ټایم یې پټې دردونه کوي، یا ذهني کمزوري وي، ورته یاداشت یې بالکل کمزورې شوی وي. که تاسو ینګ ایج کې، که تاسو سیوا عمر دی، تاسو به داسې یو هوپیتک ټانک ښیم چې هغه تاسو استعمال کوئ، انشاءالله ستاسو جسماني کمزوري مو ختمه شي او بدن کې یو قسم له انرژي راشي، ذهني کمزوري هم ختمه شي، یاداشت هم ډېر زیات بهتر شي. او که پټو کمزوري وي او دې سره سره که کم نارینهو ته مردانه کمزوري وي، کم ینګ هلکانو ته مردانه کمزوري هم ختمه شي، کم زنانه چې کم دي هغه ستړي وي، هر ټایم تکاوټ محسوسوي، نو انشاءالله هغه مسله به ختمه شي. دا داسې ټانک دی هوپیتک چې کم طاقت ضایع شوي وي د هغې ریکوري کوي، واپس راځي او انرژي لیول ډېر زیات بوسټ کوي. بل د دې استعمال څه سایډ افیکټ نشته، څه مضر اثرات نشته. تاسو د دې ریګولر بیس باندې استعمالولی شئ، مسلسل د دې استعمال کولی شئ او انشاءالله نه صرف دا چې کوم ما ذکر وکړو دا فایدې دي، بلکې دې نه سیوا هم به تاسو ډېر زیات محسوس کوئ. ستاسو نور داسې ذهني مسایل وي یا بېخوابي وي یا جسماني مطلب اعصابو سره څومره ریلیټډ مسلې وي هغه دې سره ختم شي. دا دوه هوپیتک دوايانې دي، دا نومونه تاسو ځان سره نوټ کړئ. یو اسرفاز 30، دا وګوره تاسو کتی شئ اسرفاز 30. بل دې سره هوپیتک دوایي ده چاینا آف. دا دواړه دوایان تاسو راواخلئ، دا تاسو 30 کې هم راغستی شي، 30 طاقت کې، او دا تاسو 200 کې هم راغستی شي. څه معنی کم تاسو ته میلاو شي بهتره ده. د دې استعمال طریقه دا ده چې سهار غرمه ماښام یو ګوټ اوبو کې 10 قطرې د چاینا نه او 10 قطرې د اسرفاز ته دا تاسو استعمالوئ. سهار ماښام استعمالولی شي، سهار غرمه ماښام هم استعمالولی شي. انشاءالله تاسو استعمال شروع کړئ نو ډېر زیات بهتري محسوس کوئ او ډېر مسلونه به انشاءالله د الله په فضل باندې ستاسو مسلې ختمې شي. امید ده ستاسو به دا ویډیو خوښه شوې وي. که ویډیو ستاسو خوښه شوې وي زما دا چینل ډاکټر شبیر پښتو سبسکرایب کړئ. په دې چینل ستاسو له مستند مشورې درکوم، مستند معلومات درکوم. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له شفای کامله نصیب کړي، الله دې ټولو مسلې په خپل قدرت ختمې کړي. امین. خوشحاله اوسئ. الله حافظ.